د ژغورنې نړیوالې کمیټې ریپورت ښیي چې افغانستان کې د کوویډ-19 ناروغانو ازموینه 72% پر نارینه‌وو پورې تړلې ده. په دې معنی چې افغان ښځې د نارینه‌وو پرتله کمې ازمویل کیږي او روغتیایي پالنه یې ډیره نه کیږي. روغتیا وزارت دغه موندنې مني او وایي چې د نارینه‌وو پرتله افغاني ښځې په ټوله کې صحي خدماتو ته کم لاسرسی لري. ناامني او دودیزې ستونزې هم لوی لامل بولي. د کرونا ویروس خپرېدو له پولیو سره مبارزه هم سخته اغیزمنه کړې او مخکینی کور په کور د واکسین کمپاین هم ځنډېدلی دی. د افغانستان روغتیا وزارت په تیرو 6 میاشتو کې د پولیو ناروغۍ 19 نوې پیښې ثبت کړي. دغه شمیرې د تیر کال همدې مودې پرتله 1.5 برابره زیاتوالی ښیي. یا 15 هفتې وروسته تخمینا دغه پروګرام به بیرته پیلېږي له خیر سره او زموږ هیوادوال به انشاءالله له دغه ناورین څخه هم ژغورل کېږي. تر ټولو لومړی دغه چې قرنطین ده او دغه ټیمونه چې سیار ټیمونه دي چې په هر ولایت کلي او کور کې دوی دغه واکسینونه توزیع کول، نو هغه په کور ناستي او له بلې خوا ناامني هم څه لوړه شوې ده او دا هم یو ستر لامل ده چې د پولیو ګوزڼ ناروغي ځینو ساحو کې په ټپه درېدلې ده. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یا یونیسف دا حالت د اندېښنې وړ بولي. افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو ټیټ دي د ګوزڼ یا پولیو پر وړاندې واکسین ته اړتیا لري. خو هر کال شاوخوا 1 میلیون ماشومان د بیلابیلو لاملونو له امله له واکسینه پاتې کیږي چې اوس د کرونا ویروس خپرېدو د زیان دغه کچه لا ډیره کړې ده. او له شاوخوا 3 میاشتو ځنډ وروسته کابل هوایي ډګر ته نړیوالې الوتنې وشوې. کورنۍ هغه له پخوا لا پیل شوي. دا الوتنې چې افغانستان کې د کرونا وبا خپرېدو له امله درېدلې وي، اوس چارواکي وایي چې د یو نوي نړیوال لارښود او د کرونا ویروس د خپراوي مخنیوي په موخه به ټولو روغتیایي لارښوونو ته په پام ترسره کیږي. مخکې آیاټا فیصله کړې وو چې هر ایرلاین په پروازو کې یو سیټ په منځ کې باید تش پاتې کړي، خو بیا وروسته ځکه چې دا موضوع ټیکټونو نرخ باندې هم تاثیر درلوده او د هغه برسیره کوم د صحي په لحاظ هم ډیر مؤثریت نه درلوده، هغه موضوع اوس الزامي نه ده او شرکتونه خپل کول شي چې فاصله د پرواز فاصله سره سم په نظر کې ونیسي او تصمیم ونیسي. په دې اړه کې د دې لپاره اوس ټیکټونو نرخ باندې هیڅ تغییر نه دی راغلی. له پاکستان سره د سوداګریزو لارو له بیا پرانیستنې وروسته د الوتنو پیل ځینو ته دا هیله ورکوي چې کاروبار ښایي بیا وغوړېږي او حالات ورو ورو بیرته عادي شي. نجما زلا، BBC کابل.